الله جل شانه د خپل بندگانو نه ګیله کوي. الله فرمایي وما قدر الله حق قدره. د خلقو د انسانانو د الله قدر اونکو څنګه قدر چې د الله په کار دی هغه سي قدر دی خلقو الله وی زما اونکو. والارض جميعا قبضته او د ازمکه ټول الله وی دا زما په قبضه کې ده. نظام الله وی زما په قبضه کې دی. والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. الله وی زمکه زما قبضه کې ده او اسمانونه براتاو کړی شي مطویات بیمینه دا براغون کړی شي د الله په خلاص کې. دلته الله فرمای د خلکو زما قدرونه کو. ورپسې الله خپل کبریایی او خپل لویواله ذکر کوي. او اتمه سپاره کې الله دغه ټکی د يهودو نصارو د پر استعمال کړی دی. وما قدر الله حق قدره. دی يهودو نصارو د الله په حق قدر باندې قدرونه کو. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. کله چې دوی دا خبر وکړه چې الله پاک د انسانانو د هدایت لپاره سم ندی را لېږلي دا تمام کتابونو او صحیفې د دین چولټ انکارو کوي الله سم ندی نازل کړي. نو الله نبی علیہ السلام ته وی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی. دوی ته وایا چې هغه کتاب چا نازل کړي چې کوم موسی علیہ السلام وروړي. زما عزت مندو الله چې سوي دا وګونه کولو کې الله حق او سچ وي چې مونږ د الله قدر نه دی مونږه دومرم د الله قدر نه دی کړي څومره چې یو انسان یو حیوان وساتي او دا حیوان د خپل مالک څومره قدر کوي. کتاب یو واقع لیکلی دا علامه ابن جوزی رحمه الله دا واقع را نقل کړی دا. یو کس چې کوم دی په سفر باندې روان شو مزل کوي نو ریل گاډي او یا جزونه یا موټر خو نه وي یا پیدل مزل یا د اوخ مزل بو. نو په یو کلی باندې ورغی هلته کې یو بنگلو کته او بنگله دومره مزیدار و چې دوی چیرې دا خو ډیره زبردست په ډیزاین او په نقشه باندې جوړه شوې ده. تپوس یو کې یاره دا بنگله چا جوړه کړې ده؟ وی یاره موږ ته پته نه لګي خو بنگله ده خلک پکې اوسېږي او بنگلې والا نه تپوس وکړه موږ ته هم پته نشته. وی یاره د دې خو معلومات کول غواړي. چا ورته یاره فلانکي کلي کې یو مشر سپین ږیری سړی دی تقریبا 200 کاله عمر دی کېدای شي هغه ته دې معلومات وي چې دا چا جوړه کړې او ولې جوړه کړې ده. دلته کې د شاړه کې د بنگلې جوړولو مقصد سو دې په تپوس باندې ابابا له ورغی چې ورغی ابابا ته ما ته پته نشته خو د پلار نه مې دا خبر اورېدلې وه چې په دې علاقه دلته کې یو زمیندار سړی اوسېدو د جیداد خاوند زمیندارو. نو هغه ځان سره یو سپی ساتلی او چې چرته به دا زمیندار تلو نو سپی به ورسره تلو. نو یو ځله دې چکر باندې ځي او د ده دا سوچ دی چې دا سپی ما سره لاړ نه شي زه یوازې لاړ شم سیل له او دا سپی به ونه ځم. خبرې ته سوچ کوي. نو زنځیر یې راوړو دا سپی په زنځیر باندې وتړلو او د ده چې کم کور کې باورچي دی چې کم دله خوراک کانم تیاری ده ته ویل چې تا ته پته ده چې زما په ټولو خوراکونو کې کم شی خوښ دی؟ وی تاسو راته ووایئ چې سم خوښ دي. وی چې پیو کې روټۍ ماته کې او هغې باندې لږ وخت تیر شي نو دغه زما ډېره زیاته خوښه ده. پیو کې چې خمبیره روټۍ ماته کې او لږه پسته شي که نه پی هسې هم نعمت دی. ملګري به وایي پی نعمت دی خو چې غوړي ورسره یوځای شي نو بیا نعمت الله شي بیا نعمت الله شي کورني غوړي هم پکې وي. نو چې کورني غوړي او پیو کې روټۍ ماته شي نو هغه د ده ډېره زیاته وایي زما خوښه ده. هغه وایي چې زه سفر نه چکر باندې ځمه بار ته وزم لږ داسې ګرځم او چې راځم چې تا ماله روټۍ تیاره کړي وي ټیک ته هغه پی راواغېسته او روټۍ پکې ماته کړو برې داسې چونتره باندې کېښودو دې ته لاړو سپی چې کوم دی تړلی دی سپی ځان سره به ونه تلو او ده سره کور کې یو وینځه ده د زمیندار سره کور کې یو وینځه ده چې هغه په خوله ګونګې ده په غوږونو کڼه ده او په خپلو لاسونو باندې شله ده په ده کور کې به ساتله روټۍ موټۍ به ورکوله. اوس چې کله هغه روټۍ باورچي کېښوه نو یو تور مار راغی او د دې پیو کې چې کومه روټۍ ده په هغې کې شروع شو روټۍ وخوړه پی اوسکل مار روان شو لاړه. چې مار لاړه هغه خو ته خوراک وکړه نو زمیندار چې واپس راغی باورچي نه تپوس وکړه تا زما خوراک وې دلته پروت دی ما ایښې دی روټۍ مې پکې ماته کړې ده پیو کې روټۍ ماته. دا زمیندار چې کله دې روټۍ ته راویغشته او نوړۍ ته اغشته نو دی ګونګې زنانه وینځي ابې چغې شروع کړې په خپلو انداز کې اشارو باندې مه کوه
دی اریان شو چیرې دا ولی خو بس کی خدا روټه وانه غشتا دی ګونګې سره کې ناسو ناغه ول په اشارو باندې خبرې وکړي خو دې په پیدا شي چې دا ماته سوې به دوباره ورغه بیغه پیاله او یو کاسه چې کم کې پای کې روټه ماته شو به راوغشت چې به د نړۍ کوله اسپی چې کم دینم دې مار غوبل شروع او زورونه کوي قریبه چې دا زنجیر اوښلې دې نور مریان شو چې خدایا الدا ګونګې چغوي دا غي په خبر دلته کې سپی چې کم دی یو شان چغوي وي دې ورغه او سپیرا کولوګ چرا کولاویګ بس هغه چې څنګه د زنجیر را کولو شرا منډه کړه او دغه کاسا یا سکه چې دا روټه او په پراتو غیله پخپه باندې لته ورکړه هغه واړوله اوس د پسندیده خوراکو د خوراکو او هغه سپیوالو نو سپیله غوسه شو تبر راواغشت او په سپی باندې گزار کونه خو کولو هغه ته منډه کړه سپی پیښ چیرې د زما په دې حرکت باندې خپه شو نو راغی دا چې کم لږ شان په او یا روټه پاتې و سپی خو واړوله خو لږ ډېر پکې پاتې و هغه کې خوله ورکړه او وی خوړه چې څنګه وخوړه بس مخې سره اسپیرا پریوته او مړ شو چې سپی مړ شو نو د یو هوښیار کس راوغوښته چېرې داسې مرحله وشوه داسې چلو شو د دې سره زه خو په دې باندې پوه نه شوم هغه ورته وی دې ګونګې او دې سپي چې کوم دی دا تا ته دا اشاره در کوله خو چونکې ګونګې ماشومه وه ای خبرې نشي کولی او سپیم خبرې نشي کولی دې کاسه کې مار خوله والې وه د زهرو نه ډکه وه نو سپي ځان مړ که تا دپاره او تا ته دا وښوده چې ګورې دې کې دا د زهرو روټۍ ده دی ډېر زیات خفه شو او هغه سپی چې کوم دی ډېر په عزت باندې روړو دلته کې خښ او د هغې خښېدو نه بعد هغې د پاسې دا بنګله جوړه کړه دی بې ولیکل په هغه بنګله باندې چې دا د یو وفادار سپي چې کوم دی عمل دی چې د خپل نیک سره د خپل مالک سره زما عزتمندو سپي کې دومره وفا شته لیکن انسان کې وفا نشته الله فرمایي وما قدر دو ځای کې الله دا آیات ذکر کړی دی وما قدر الله حق قدره د خلکو د الله د قدر چې څنګه پکار دی د الله احترام د الله عزت د الله حکم منل چې څنګه پکار دی هغه سي الله وی دوی زما قدر ونکړه زما عزتمندو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقبو کې 13 جمعه میں غالبا ویلو کا بل جمعه چې په 2 رکعاتو کې به د الله پورا کلام او ورولو او چې کله به الله سوچت کو دعا به کولا نو سبه وی الہی اے زما ربا ما عبدناک حق عبادتک الا استاد عبادت چې څنګه شان دی استاد چې څنګه عبادت پکار دی هغه سه عبادت ما ونکړې شو وما عرفناک حق معرفتک او یا الله تج څنګه پیجندل پکاري یا الله ستاج څنګه معرفت پکار دی زمونږ دی سلاسل اربعو کې سلور سلسلی دی کنه سلور طریقې دي سلسلی دي قادریه مبارکه نقشبندیه مبارکه چشتیه مبارکه او سروردیه مبارکه دا سلور سلسلی دي د دې خپل د هر سلسله خپل سبق دی او خپل اذکار دي درود دی استغفار دی قران تلاوت دی د دې ټولو سلسلو چې څومره موږ اکابرین محنت کوي خوارې کوي اجتماعات کوي روحاني اجتماعات لکه روان 18-19 باندې زموږ د حضرت مفتی فرید رحمت الله علیه نور الله مرقده دا وی په خانقاه زروبه کې خانقاه مبارکه کې چې کوم دی هغه روحاني اجتماع ده او هغه کې بس صرف په تصوف باندې خبره کوي تصوف څه ته وایي د تصوف مقصد څه دی د دې ټولو خلاصه مثلا 3 کتاب دي مردان کې خانقاه ده خانقاه فریدیه هغه کې حضرت مولانا قاری محمد صدیق سے دامت برکاتهم دا وی خانقاه ده باقي کې کوم دی یو 3 کتابونه لیکلي غټ 3 کتابونه لیکلي یو کتاب دی شفاء القلوب د زړونو صحت نن خو ما سره د خپل بدن غم شته دی تب راشي فالج راشي بل بیماری راشي ما سره د خپل بیماری غم شته خو ما سره دا غم نشته چې زما زړه بیمار دی زه بیمار یم شفاء القلوب دویم کتاب دی قربت الی الله کتابونه مې ځان سره یاد وساتئ ما سره الحمدلله 3 واړه پرتی دي او 3 واړه کې مې الحمدلله د خپل مرشد خواجه حسین احمد دامت برکاتهم العالیه دا غوینه اجازه تغشته دي دریم کتاب دی قربت الی الله الله ته ځان ورنږدې کول او دریم کتاب دی بستان العارفین
د عارفینو باغچه چا چې رب پیژندلې دی دا غوی یو باغچه ده کتاب نوم دی بستان العارفین چا چې رب پیژندلې د دې ټول تصوف خلاصه هغه سوی دا یو ټکی یاد ساتئ د دې ټول جد و جهد او د مهنت او د خوارې د دې ټولو نتیجه سره معرفت د الله پیژنګلو چې ته الله پیژنې ته الله پیژنې الله وی ما قدر الله حق قدره دی خلقو زما قدر نه دی کړی ما دوی سره څومره احسانات کړي دي ما دوی ته څومره نعمتونه ورکړي دي او دوی څه کوي دوی مال څه وکړه که څه کوي دنیا د پاره کوي که څه کوي د غیر الله د پاره کوي دوی زما قدر ونه کړ وما قدر الله حق قدره زه ته داسې زه دې داسې روان زه ته مال راځه مال را منډه کا ادعوني استجب لكم دوی مې بارک الله وي واذا سالك عبادي عني فاني قريب بنده سره نږدې ما ته راشه کنه ها بیا ورپسې الله خپل طاقت خې ته بسې مړه ته بسې اوستا طاقت بسې اوستا حکومت بسې اوستا زور بسې وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته دا ټول ازمکه د الله یو موټه ده حدیث کې راځي دی بارکه حضور علیہ السلام حدیث فرمایي دا ټول اسمانونه دا ټول ازمکی و اسمان ندی و ازمکی دی دا عرش سرا دا تحت سرا وړ ازمکی وړ اسمانونه حدیث کې راځي الله جل شانه به راغون به کې د قدرت په لاس باندې به راغون کی او داسې جټکا باور کی ولا جټکا باور کی او فرمایي با لمن الملک اليوم آج کس کے بادشاہی ہے نند چو حکومت تے نن اقتدار و طاقت و زور دا چا دے لمن الملک اليوم نن بادشاہی دا چا دا نن خو ہر یو وی چیم زیما طاقت زما دے ظلمونا دا ظلم انتہا اللہ با دا قیامت پورا تپوس کی ما تا گو رہے زچ سویم الحمدللہ دا قرآن دا حدیث پرانا کے باتویم رب کائنات بتپوس کئی این الملوک بادشاہان سشو بادشاہان کم جے کی دی سوک دی آگا کس چھ سوک وی زب بادشاہم زما دا طاقت سوکم نشتا زجے کم خبرکم اب پورا کی گی لمن الملک اليوم والارض قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینی زمک دا اللہ پا دست سے قدرت کی دا نظام دا اللہ پا قدرت کی دی اللہ خود لی دی قسم پا اللہ خود لی دی اب رہا دا شپک لک فوج سرا دا خانہ کعبی دورانو دا پر روان شو اللہ جل شانہو تس نسکلو اتیانو بانے سوارش پک لاکا فوجیان ادا بیت اللہ دورانو دا پر رغلیو ننتدا سوچ کے زبا عالم ختم کم زبا مدرسہ ختم کم زبا جماعت ختم کم زبا دو کم تا دا اللہ طاقت لیدلے نہ دے دا اللہ زور دے نہ دے لیدلے نو این الملوک والارض قبضته یوم القیامة زمکہ دا اللہ پا قدرت کی بھئی والسماوات مطویات اسمانون با اللہ راغون کی او ایبا لمن الملک اليوم اندہ چا بچی دا زمان عزت مندو یو خبر ہو رہے زمان دا اللہ پا ذات قسمی دا سی نشتا چا تب باغی بانے غرور ہو کے تب باغی فخر ہو کے اور تب باغی بانے زان تلوی سڑے ہوئے مال دولت ننشتا سبا نشتا حکومت اقتدار ننشتا سبا نشتا حسن خائص ننشتا سبا نشتا اللہ بدربانی فالج راولی منگی یو گروپ تے آگے کی یو کس خبرہ کڑے ہوئی یو معشوم دے معشوم خو خیر غیر مکلفی آدھا و رضی 30-35 لگا اور 10 چسا خوری لاندی تیوزی چسا خوری لاندی ہوزی کہ پیس کی پیتی ہوزی کہ اوبس کی اوبت لاندی ہوزی اللہ خپل قدرت خی ڈاکٹران وئی یہ بیماری ہمارے سمجھ میں نہیں ہے منگ پا دینے پہ کوئی دا والی اس سے ڈاکٹر ورطے بھی نہیں چاہتا دی پا میدہ کی چکے میں خانی دی آگا جوڑی نہیں دی سو با ہوئی کہنا ڈاکٹران سو ہوئی کہنا خانی آگا یو زید آگا چکم دے آگا خانو تا خوراک نو ورجو ڈارک لڑک مجازو بزے بانے آگا خوراک ہوزی تمہیں عزت مندو یہ سز نشتا نہ پا زوانے نہ پا مال نہ پا حسن نہ پا حکومت نہ پا اقتدار پا یو سز بانیم ناز و فخر نشکولے سو پر چیز اللہ تا رجوع نہیں کری دے وجنا اللہ جل شانہو قرآن کی چکمی خبری کری دی آغا آدھا یاد ساتلو دی
هغه د عمل کول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ډیر اوچت دی او ډیر پاک دی د هغه کفر او شرک نه چې کوم د خلق الله سره کوي. زما عزت مندو د الله نه بغیر د قیامت نه بغیر زموږ استاد بل لار نشتا. د قدر متعلق ته خبره کوم خيري د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد درس کولو د حدیثو درس ته ناستو. یو ماشوم رااله د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وړه ماشومه ده. نو دیوس درس کړي کتاب باندې او د داسې ډډه والے ده شاته بالغ یا متکبر ته واغې ته ډډه والے ده. ماشومه جوکتا پیښو چې دا خو زما استاد محترم را لېږلې ده څه سوال جواب به کوي نو چې هغې خلق کولاوله خبرې کوله وی بچې چپ صبر وکړه خبره نه مه کوه. هغه چپ شوه دی پاسېده او دا تحیت شکل کې کېناسته. هغه ډډه چې کوم واړه د هغې نه را کېناسته ورته یې بچي وسوایه. نو چې هغې وله خبر وکړه وی امام احمد بن حنبل صاحب دا وایي اوس شاګردان ورته دا ولې حضرت وی دې ماشومې به زما د استاد نوم اغشته چې امام احمد بن حنبل دا خبره کوي زما د استاد نوم بیا اغشته نو دا بیا دبیره چې زه د خپل استاد خبره په تکیه باندې او په ډډه باندې واورم. زمونږ اسلافو د استادانو دا احترام کړی مونږ د الله سره احترام کړی دی. دلته اعلان وشو به د الله د دین خبره وکړي د الله په نوم باندې د الله د دین د پاره چې کم دی دا مونږ د الله نوم ورو پروان را دي. الله مونږ سره څومره احسانات کړي دي. دې لپاره د عزت مندو الله سره تعلق دی الله سره رحمت دی د الله رب العزت معرفت ته پاره د الله د پیژنګلو د پاره چا سره کینه او چې الله د توخی د خپل روحاني بیماری علاج وکړي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.